علماء لیکلي دي چې مسلمان باندې کوم عذاب راځي مسلمان باندې دا عذاب مختلف صورتونه دي. یو صورت پکې دا دی چې کله ته باندې عذاب د ګناهونو د وجې راشي د ده زړه عبادت کې نه لګي. الوهن فی العباده، عبادت کې زړه نه لګي. دویم وضیق فی المعیشه، آمدن کې به د تنګي شروع شي. د ده چې کوم آمدن دی هغه به نه پوره کېږي. مال به ښه ډېر لیکن دی زړه کې به تنګ دی، به تنګدستۍ والا ژوند تېروي. او دریم نمبر که ده ته یو ښه ونه خوشی ورکړي هغه به هغې نه حلاوت او مټاس به هغه ته ووځي، هغه دله به خوند نه ورکړي څه شی. نن په خپله سوچ وکړئ هر سړی مشران کشران ځوانان نه دي که ناستی دا درې واړه دغه مونږ دي که نه دي موجود دي که نه دي موجود. مونږ عبادت مونږ خوند نه راکوي. که عبادت خوند راکولی خو سنت به کول که نه. که عبادت خوند راکولی ورسره به نوافل هم کول. که عبادت خوند راکولی شپې تهجد له به هم پاڅېدو. که عبادت خوند راکولی مونږ به اوابین چاش سخت مزونه هم کول. عبادت که خوند نه راکوي لهذا فرض کته به راکېږو زو ځان وباسو، نه دعا ده نه طریقه ده، یو عذاب کې دا مبتلا شو. دویم دا مالداره خلق ناست دي تپوس څه نه وکړه هر سړی پریشانه دی خپل ژوند کې چې زما مال نه پوره کېږي، آمدن نه پوره کېږي، خرچې ډېرې دي، غم خادیانې دي، پریشانیانې دي، هر سړی پریشانه دی. ډېر مال والا نه دی، ښه نه ښه په میاشتې په لکه په آمدن دی لیکن تپوس څه نه وکړه ژوند یې تنګ دی. او دریم نمبر تاسو کم سړي ته څه شي کې هغه خوند محسوسېږي. پخوا چې کوم ذایقې وي، پخوا چې کوم لذت و شیزونو کې هغه کم ځای کې دی هغه لاړ. دا څه شی دی زموږ د ګناهونو هغه سزا مونږ ته میلاویږي. لهذا که دا غواړو چې مونږ الله ته نږدې شو او د الله تبارک وتعالی مونږ سره مینه شروع کړي نو مونږ له د نبي علیه الصلاة وسلام طریقو سره مینه پکار ده او د نبي علیه الصلاة وسلام طریقې خپل ژوند کې راویشله پکار دي. د سنتو پابندي کوئ. تا کور نږدې دی لاړ کور کې وکئ. لیکن ډېر خلک د کور په نیت باندې وځي بار بل سره ملاقات شروع شو خبرې شروع شوې بس پاتې شله. چا کور لرې دی چا نږدې دی نو دا دې باندې دومره ټایم نه لګي. ستا به 6 منټه لګي، 15 منټه به لګي، 100 منټه به لګي، لیکن الله به د دې بدلې کې تعالی د 4 منټه الله ضایع کوي نه. الله لپاره چې یو قدم اخلي هغه بې ځایه نه بوځي، هغې ته اجر راکوي. نو دا خو دومره تا 4 شپږ اتۀ رکعته دې ووښکل او تا شیطان باندې لپس خپه کېښې ده، لهذا تعالی به الله د هغې اجر دا راکوي. بني له بیت فی الجنه، الله به تعالی د هغې بدله کې جنت کې کور جوړ کړي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې خپل حبیب صلی الله علیه وسلم طریقې زموږ په ژوند کې راولي او الله دې هغو کامل مینه موږ ته نصیب کړي. څه پته لګي نه څه حالات پېښېږي. یو ورځې باندې 20,000 نه وشي مخکې راځي هر سړی پریشان و. نو که دغه کومه شپې چې جرق و 11 بجو ټایم کې که دا 2 منټه ویرسې شی پاتې شو که یو سړی دا د غټ نه غټ کور ځان جوړ کړ دی ښه اوسپنه لګول له ښه سیمټ یې اچولي، لیکن دا ځمکه چې الله وجرقې دی کې ګوره موبایلو کې خلقو جوړ کړي دي ویډیوګانې پیش کړي دي غټه بلډینګونه چې کوم هغه اوس منټ کې لا شرطه وشي. لهذا موږ د الله مخې تللي خپل محبوب سره مینه، خپل محبوب صلی الله علیه وسلم طریقو سره مینه او دا سنت پرېږدی مو. تا ته به نفس مه کوه سنت دي، لیکن ته دا ووایې نه زما د پیغمبر طریقه ده، هغه پیغمبر چې هغه الله ته خوښ دی، هغه پیغمبر چې هغه کائنات ته خوښ دی، هغه پیغمبر چې الله هغه ټولو کې اڼولی دی او ما ته یې رالیږلی دی، د هغه طریقو پسې نورو انبیاو ارمانونه کړي دي، زه ولې د هغه طریقه ونه کړم. لیکن شرط دا دی زړه کې دننه څه نه څه ایماني. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.